تیان راولګېد او پنجپیریان په یو نوم باندې بدنام کړه او وګوره پنجپیریان چې کوم د خیراتونه نه مني کنه او وګوره دعاګانې نه مني کنه او وګوره پنجپیریان چې کوم د هغه ذکرونه نه مني کنه او وګوره چې کوم د عذاب قبر نه مني کنه او وګوره حیات النبی نه مني کنه ای د الله بنده ګوره دا هر څه منو خو په طریقه اسلامي منو خیرات منو صدقه منو خو په دې طریقې منو چې په کومه طریقه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړی ده دا تی چې په کومه طریقه کې چې د ماښامې د له خاص کړی دی اولنۍ شپه او دریمه د له خاص کړی ده جمعه د له خاص کړی ده څلوېښتمه د له خاص کړی ده کلیزه د له خاص کړی ده په دې طریقې ماته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وښایه زه به اعلان وکړم چې هلکه دا خبره ثابت ده او دا په شریعت کې شته دا ته چې په کومې طریقې سره ذکر کې زه خو ذکر منم د قرآن نه ذکر ثابت دی خو دا تا چې کومې حلقې جوړې کړي دي او لیټونه بند کړي او کله په سپېږمو ذکر کوي او کله په غوږونو ذکر کوي دا ذکر ماته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه وښایه دعا منم خدا ته چې سنتو نه پس راوګرځي په جمع باندې خلک مقتدیان کینې آیا دا دعا ماته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وښایه زه به اعلان وکړم او خلکو ته به ویم چې دې نه اخوا دعا به د سنت بهیت الاجتماعیه کوئ اسقاط منم خو دا خو نه منم چې اتا چې کوم طریقه وله اختیار کړی چې په مقبره کې چې کوم دی هغه د خلک راغونډ کړي دي او دایره دې جوړه کړې ده ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی دی او قصه پیسه دې جوړه کړي په دې طریقې ما ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وښایه حیات النبی منم خو دا تی چې څنګه منې داسې نه منم ته وایې چې حیات النبی دنیاوي دی نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا په ژوند ژوندی دی زه یم دنیا په ژوند ژوندی نه دی د برزخ په ژوند ژوندی دی او د هغې ژوند د دنیا د ژوند نه بهتر دی الله فرمایي وللآخرة خیر لک من الاولی عذاب قبر منم خو ته چې څنګه وایې چې صرف په دې قبر کې دی دا دې نه منم زه یم عذاب قبر دی هغه که دا انسان د مئی په خېټه کې دی او که په دې قبر کې دی او که چېرته د مرغانو په خېټو کې هغه پروت دی او که په هر ځای کې پروت دی خو عذاب هم شته او ثواب هم شته دی نو د الله بنده ګوره چې کم عمل کې کم کار کې کم عقیده لري کم نظریه لري او کم عمل صالح کې نو د هغې دپاره دوه خبرې دي یو دا چې خالص د الله د رضا دپاره دویم په طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه دعاګانې د قابل قبول نه دي چې کومې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه نه دي هغه خیراتونه او صدقې د قبول نه دي چې کوم په طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دي هغه ذکرونه د قابل قبول نه دي چې کوم په طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او په طریقه د صحابو نه دي وایي دا پکې چې کوم د ښایسته بدعت دی که نه ځینې پکې وایي دا ښایسته بدعت دی وایي هلکه دعا کوئ دا ښه کار دی که نه که ته ورته دا وایې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی کړی وایي دا خو بس ښه کار دی که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی کړی نو ولې دا دعا ولې بد کار دی او بدعت خو چې کوم دی دوه قسمه دی نوی کار یو وایي ښایسته یې او بل وایي بد یي وایي هغه بد بدعت بد دی وایي دا ښایسته بدعت دی وایي دا ښایسته دی وایي دا ښه دی کوي عجیبه خبره دا ده حدیث کې راځي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده په باب د تناقض کې به دا خبره تا زده کړي چې د موجبي کلي نقیض راځي سالبه جزئیه نو کل بدعت ضلاله دا موجبه کلیه ده د دې نقیض داسې شو چې بعض البدعت لیس بضلاله دویم په باب د تناقض کې تا دا خبره هم زه ورته کړې ده دا خبره دې هم زه ورته کړې ده چې یا به اصل قضیه صادق وي یا به نقیض صادق وي نو اصل قضیه دا ده چې کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده او نقیض دا ده چې بعضی بدعت گمراهی نه ده بعضی بدعت ښایسته ده نو اصل قضیه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وینا ده او دا نقیض د اهل بدع وینا ده او په باب د تناقض کې یا اصل قضیه صادق یا نقیض صادق وي
نو یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ته رښتونکي وي یا به د بدعتیانو وینا ته رښتونکي وي. زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم او د هغې باندې مې ایمان دی او په هغې مې نظریه او عقیده ده. زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبرې ته رښتیا ویلی شم خو د بدعتیانو خبرې ته تر مرګه پورې رښتیا هغه نشم ویلی. دا وایي دا پکې ښایسته دی که نه. مفتي مجتبی صاحب رضی الله لوی اوږد عمر ورکړي هغه یو بیان کوي یو سړی بونیر ته ښکار لته چا ته تپوس وکړو چې څه له ځې ویل چې ښکار له ځم ویل څه ښکار له ځې ویل د لیوانو ښکار له ځم نو هغه تپوس کوونکي ورته ویل چې ښکار دې وکړو نو ما له پکې یو ښایسته لیوه ونیسه او رای وله نو ښکاري ورته ویل چې بې ایمانه چې لیوه شو نو د کوم ځای نه به ښایسته وي خو لیوه خو هسې بدي که نه نو چې بدعت شو نو د کوم ځای نه به پکې ښایسته راشي بدعت خو ټوله ګمراهي ده او ټوله بېلاري ده. خبره مې دا کوله وهو محسن چې وي متبع د سنتو او بیا مې د حافظ ابن کثیر رحمه الله قول پیش کو چې د عمل د قبلېدلو لپاره دوه شرایط دي. یو ان یکون لله وحده ان یکون خالصا لله وحده. دویم دا دی چې ان یکون موافقا للسنه. امام مالک رحمه الله فرمای